پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارج صاحب. معارج صاحب ستړی مه شئ، وخت دې په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارج صاحب، وروسته د قطر د مذاکراتو څخه اوس مهال په ترکیه کې دغه مذاکرات تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه جناب الله صلی تاسو حقیقي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم سلام. ګورې دا خو ادامه یا بله برخه د هغه ناستې ده چې په قطر کې سره ناست وو. اول ته ځینې ژمنې ترسره شولې یا مثلا تړونونه سرلاسلیک شول. دلته ویل شوي وو چې دغه پروګرام به د قطر او د ترکیې د پام لاندې به مخې ته ځي او بله ناسته په ترکیه کې کېږي. دا دغه برخه ده. ګټې او هیلهمندي په دې کې دا ده چې دواړه خوا یې اوس دغه کړنې دا څو ورځې چې تېرې شولې دوی داسې یو ژمنه سره کړې ده، دا سره څېړي کوم نواقصو مثلا وروسته کمبودي یا شکل لري دا بیرته اصلاح کوي. که چا نقص کړی په دې کې یا خلاف د کوم عمل او خبره کړي هغه هم د څېړنې لاندې ول کېږي. او د دې د بشپړېدو برخه هم همدا ده چې نور که څه غواړي پې زیات کړي یا مثلا نورې خواستې ولري یا په یو بل باندې نیوکه ولري هغه هم دلته مطرح کېږي. اما شک و شبهې په دې کې پیدا شوي دي چې ژمنتیا ته باید یو مسله که ډېره اهمیت لري، مهمه وي، چارواکي هغه کچه دی د دوی باید معلومه وي. و دلته مثلا د مرستالیانو یا د ټیټ پوړو چارواکو په کچه باندې دا ناسته ترسره کېږي. دلته مثلا مخکنی بیا هم ښه وه، وزیران دفاع دلته موجود وو. دلته خو د تقریبا د وزیرانو مرستالیان تللی دي یا د پاکستان لوی نه خو هم بیا نور هم یو څه ټیټه حالت ده، یو استازی لېږل شوی ده مثلا. بیا دا نو هغه موضوع هغه ماهیت او اهمیت او هغه وزن یې څه ورته وایي هغه دروندوالی لږ راټیټوي. داسې ښکارېږي دوه خبرې به یا به دا چې په قطر کې هر څه بشپړ شوي دي چون دغه چې که تعهد شوی و یا ژمنه شوې وه چې بیا به د څېړنې دپاره په دویمه برخه به ترکیه کې کینو. دغه یو طی مراحل به نور مشکل حل وي. دواړه خوا به ټول شیان څېړلي ویلې به صحیح ده درسته ده ښه روان یو. دا پروسه به یې بشپړه کړو. او یا دا ده چې د پاکستان له لوري نه په زړه کې کوم شی شته ځکه دغه د پلاوي سطحه بالکل ډېره ټیټه شوې ده. نو هغه به وایي چې کوم ژمنتیا څه به نه لري، داسې عادي هغه د ظاهرا یو پروسیجر دپاره د پروتوکول دپاره به د یا تشریفاتو پر بنیاد به پلا به یې لېږله څه ته خبرې سره وکړي. نو په ټوله کې بیا هم د افغانستان له خوا هیلهمندي دا ده چې دا چې له اولې ناستې نه بیا دویمې ناستې خپلو ژمنو ته ځي. دا په دې معنا هم کېدای چې دوی ژمنتیا لري خپلو خبرو ته. نو دلته بیا نو خبره په دې کې د جګړې او د خشونت او د تورلګولو د بدبختۍ او چې بدبختي دواړه ته وروسته دواړه ته جوړوي. په ځای خو بیا خبرې وسي مسله د خبرو د تعهد او تړون د دې لار نه حل شي. دا خو دواړه وادو پاکټ درست. په ډېره بښنې سره جناب معارج صاحب، څومره د دې اټکل کېدلی شي، څومره د دې امکان کېدلی شي چې په دغه ناسته کې به د پاکستاني له لوري څخه د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو مسله هم مطرح شي، ځکه چې د اسلامي امارت سره پاکستان مذاکرات کوي، سفیر یې استولی ده، د اسلامي امارت سفیر یې منلی ده. اوس هغه وخت نه ده چې پاکستان د اسلامي امارت په رسمیت وپېژني؟ ګورې د رسمیت پېژندلو مسله یو نړیواله مسله شوې ده. نړۍ په دې کې یو ژمنتیا کړې ده، نړۍ سره یوه شوې ده. خصوصا بیا د دوه قطبه دي. اوس کې ایران کېدای شي مثلا دا کار وکړي ځکه د روس پلوی ده فعلا دغه ګټې حالات اوس دا ایجابوي چې روس سره دوستي وکړي. چین بیا روس سره که دوست هم ده ځان ته ځان وایي. یا مثلا نور د شرقي اروپا هېوادونه یا مرکزي اسیا هېوادونه کولی شي ځکه د دوی هغه بلاک مشر روس افغانستان په رسمیت پېژندلی. اما پاتې ناتو هېوادونه د ناتو سره ژمن هېوادونه د دوی ملګري په ګډون د پاکستان، هندوستان، استرالیا، کاناډا او دا د اروپایي هېوادونه دا بیا نو په خپله ژمنه ولاړ دي. دوی وایي چې تر هغه چې دلته د ښځو د نجونو تعلیم درست. معارج صاحب، په ډېرې بښنې سره جناب معارج صاحب، دلته تاسو ویل چې پاکستان
او هندوستان. ولې یو غټ تحلیل دلته دا و چې هندوستان د ګواکې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، وروسته له دې چې رسمي استازی معرفي کړ، تخنیکي ماموریت ډیپلوماټیک ته لوړ کړل، وایي اوس به خپل اسلامي امارت په رسمیت په ټوله کې پېژني. امکان شته؟ ګورې دا یو سلیقه‌ایي حالت راغلی په ډیپلوماسي سیستم کې. موږ چې کنوانسیونونه د 18 او 23 ګورو، یا پروتوکول ډیپلوماټیک ګورو، یا اساسات د خدمات د ډیپلوماسي کونسلي ته ګورو، د هغوی خلاف داسې کړنې ترسره کېږي. مګر هم دې ته اوس یو بڼه ورکړې ده څو دنیا کې غږ نه پې کوي. یو سلیقه‌ایي خپل مشکل هغه رسمي توګه نه غیر رسمي حل کوي. سفیر رالیږل معنا د رسمیت پېژندل ده. په ټول دنیا کې دا شرط ده. زه د یو پخواني ډیپلومات په اساس دا خبره کوم. مورد صاحب خپله په ډېرې بخښنې، مورد صاحب په ډېرې بخښنې، ډېر زیاته بخښنه غواړم مورد صاحب. خپله د سفیر منل د رسمیت پېژندلو په معنا نه ده مورد صاحب؟ بالکل همدا ما ویل چې سفیر پېژندل، ځکه سفیر دا یو اګریمنټ وي هلته. اګریمنټ په خاص تشریفاتي مسایلو کې منل کېږي. مراد څه ده؟ دغه ولسمشر استازی دلته راغی، دغه هیواد استازی دلته راغی، دغه ملت استازی، سیاسي استازی راغی. تا وپېژند. دلته په دې هیواد کې بیرغ یا توغ یا جنډه راپوبل کېږي. کله چې پر راپور راغله معنا دا تر حاکمیت خارجي او بهرني دغه حکومت تا دلته راوستل. حاکمیت دوه ډوله، یو کورنی او بهرنی ده. په خپله په سفارت کې په جنډه سفارت پرانیستل یا جنډه رپېدل معنا یې دې ته توبه. دغه سلیقه‌ایي برخوردونه په دنیا کې وسته. هند او افغانستان رسما همدا اوس یو بل په رسمیت پېژني، ډیپلوماټیک اړیکې د سفیر تر کچه پورې لري، یا له نورو هېوادونو سره. کېدای شي پاکستان هم دا کار وکړي، قطر هم دا کار کړی دی. یعنې دا خبر سمه ده مورد صاحب چې یوازې اعلان پاتې ده چې موږ په رسمیت وپېژندو، نور هر څه ترسره شوي. بالکل همدا یوه خبره ده. رسمي اعلان نه کوي. چې غیر رسمي وکړه د ویې ویل چې ما سفیر ولېږم، یعنې دا هېواد مې پېژني، دا دولت مې پېژني، هېواد خو پېژني، ملت پېژني، دولت یې په رسمیت، دغه اوسنی نظام یې په رسمیت پېژني. درست. دا ټول کړه تقریبا 40 هېواد دي چې همدا اوس او 45 هېواد رسما ډیپلوماټیک اړیکې په مختلفه کچه لري. درست. یا د کنسل ناسته، جنرال کنسل ناسته، یا مستشار ناسته، یا دفتر ناظر ده، یا کمشنر ته ناسته، یا وزیر مختار ناسته، یا مستشار ناسته، د اقل ډیپلوماټ ته ناسته. دا په خپل ډیپلوماټیک اړیکه. ډیره مننه مورد صاحب. په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې موږ ته وخت راکړ.